پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د سهار لمونځ په کوم کور کې قضا کیږي الله رب العزت دغه کور ته 3 آفات متوجه کی د خاندان ته الله رب العزت 3 آفات متوجه کی یو آفت دا ده الله رب العزت په دغه کور باندې په دغه خاندان باندې الله مسکینی راولي الله همیشه دی بل محتاج ګرځي هر وخت لپاره دی له احتیاج څخه ختلی هر وخت دی احتیاج منی خلکو ته احتیاج لري نن دی الله فضل وکړي په یو کور کې 15 کسان لګیا وي دغه دنیا چې دی په ګټلو باندې ستړی سي په دې دنیا پسې ډېر لرې لرې سفرونه کوي خو لیکن بیا هم د ده یوه نه دوه کېږي هغه وجه دا وي چې د ده په کور کې د لمانځه کس موجود ده چې د سهار لمونځ یې په کور کې قضا کېږي ځکه الله رب العزت د ده په هغه روزي کې د ده په هغه نفقه کې الله رب العزت برکت نه ورته اچوي دوم پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په کوم کور کې د سهار لمونځ قضا کېږي الله رب العزت چې دوم آفت دغه کور ته راولي خدای پاک کور ته بې اتفاقي راولي په دغه کور کې شپه او ورځ جنګونه وي په دغه کور کې شپه او ورځ کم ده په جنجال باندې دا د خپل کور ول سره اخته وي که نن موږ او تاسې پام کړی وي په هر کور کې نن جنګونه دي په هر کور کې نن پریشانۍ دي په هر کور کې نن خفګان ده نن ورور له وروره جخه مرور ده نن پلار له زویه جخه مرور ده نن میړه له ښځې جخه مرور ده نن عزیز له عزیزه جخه مرور ده نن ګاونډي له ګاونډي جخه مرور ده دا یو شی نه له اسمان جخه یوه ټکه نه ده راولېدلې ته په دا خپل ځان کې په دا خپل کور کې داسې سوچ وکوه چې آیا د ما په کور کې یو داسې کس ته چې هغه د سهار لمونځ قضا کوي نو دا د پیغمبر علیه السلام فرمان ده چې په کوم کور کې لمونځ قضا کېږي الله رب العزت په دغه کور باندې بې اتفاقي راولي بیا دغه د بې لمانځه انسان له وجه چې کومه بې اتفاقي راسي دا بیا قدرتي کیسه ده دا نه بیا په ملا باندې سمیږي دا نه بیا په تعویض باندې سمیږي دا نه بیا په زیارت باندې سمیږي دا نه بیا په بل عمل باندې سمیږي تر هغه وخته پورې چې الله رب العزت ته په اخلاص باندې توبه نه وي کښلې او هغه لمونځونه چې کوم یې قضا کړي وي چې هغه یې بیا دواړه بېرته راګرځولي نه وي دا د لمانځه قضایي د روزې قضایي د حج قضایي دا ټول چې کوم دي دا توبه باندې نه ماتېږي چې انسان لمونځ قضا کړی وي او دی وایي چې بس خدای پاکه توبه مې د نور به د لمونځ نه قضا کومه دا کتابي مسله ده دغه انسان توبه هم نه قبلېږي چې لمونځ یې قضا کړی بیا په توبه باندې دا خپل لمونځ راګرځوي یو وارې به لمونځ راګرځوي د هغه جخه بعد به بیا الله ته چې خدای اوس مې توبه ده له دې جخه بعد به بیا لمونځ نه قضا کوم او درېیم نقصان چې څوک د سهار لمونځ قضا کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو لمونځ یې قضا کو الله رب العزت یوه حصه د ایمان دې د له زړه جخه والوځوي چې بیا بل لمونځ قضا کړي بله حصه د ایمان له زړه جخه والوځول سي چې بیا بل لمونځ قضا کړي بله حصه یې د ایمان له زړه جخه والوځول سي حتی د زړه یې ټول له ایمانه جخه خالي سي بیا نو دی په معاشره کې ګرځي په انسانانو کې ګرځي زه مسلمان یم الحمدلله ما د خدای ایمان را کړی ده ته په دا خپل ایمان باندې خبر یې د تا خو دا خپل ایمان هغه شیرین ایمان هغه نوراني صفت دا خو تا په خپله د قضا لمانځه له وجه څخه له خپل زړه څخه ایستلی ده الله دې موږ او تاسې په حال باندې رحم وکړي دغه انسان له دنیا څخه رخصتېږي د ده په زړه کې د یوې سپلنې د دانې غوندې ایمان نه پاته سوی نن الله دې فضل وکړي د موږ او تاسې کم نوجوانانه طبقه ده دغه نورې قضایي خو خامخا کوي خو د سهار قضایي یاره انشاءالله زه یم که پنځم کور نه و په شپږم کور کې به خامخا داسې کس موجود وي سهار لمونځ نه کوي اوس دغه کور چې د ده په کور کې د سهار لمونځ قضا کېږي او د ده په کور کې بیا جنګونه وي د ده په کور کې بې اتفاقي وي د ده په کور باندې مسکینت وي د ده په عبادت کې خوند نه وي دی بیا ګیرې له بل چا جغ کېږي دا ولې ما ته راپېښېږي د ما په کور کې ولې دومره اختلافات دي اوس که یو بل نوم هم بیا زده کړی یا د موږ په کور باندې کوډې سوي د جادو سوی قسم په بالله که لا کوډې وي قسم ده کې لا جادو وي و یو شاز و نادر به خامخا موجود وي د تا لوی مرض چې کم ده
چې تا د کور دپاره لو سبب د بې اتفاقي چې کوم ده هغه دا ده چې تا په کور کې د سهار لمونځ قضا کېږي ځکه الله رب العزت د تا په کور باندې داسې بې اتفاقي او داسې مسکینت راوستی ده. عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه هغه په خپل کتاب کې لیکي چې د یوه بې لمانځه انسان له وجې جخه چې په کوم کور کې په کوم کلي کې یو بې لمانځه انسان وي الله رب العزت 40 کورونه ورسره خوروي. او عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه هغه ذکر کوي په خپل کتاب کې چې کوم بې لمانځه انسان وي چې د خدای پاک د عظیمه فریضه چې لمونځ ده دغه دی قصداً قضا کوي دی یایي چې دا باید د مسلمانانو په اجره کې نسي شخ دا چیرې د هندوانو د عیسایانو د یهودیانو په اجره کې شخ کوي. نن موږ او تاسې په رڼو سترګو خپل کور کې ګورو د ما زوی ده د ما ورور ده هغه لمونځ قضا کوي خو لیکن زه څه نه ورته یایم ولې خالي دا یم بس ما خپل وس ورباندې کړی ده. ګوره له علماو څخه پوښتنه وکوئ د موږ چې کومې فقهي کتاب فتاواوې دي هغه لیکي چې که په یو کور کې د یو چا بچی لمونځ قصداً قضا کوي له هر عالمه چې پوښتنه کوي جنوي کوئ چې کوم کور کې یو د چا بچی وي او لمونځ قصداً قضا کوي دغه پلار دغه مشر ورور په دې باندې دا فرض او لازم ده چې دا به په دې لمانځه باندې مامور کوي په هره طریقه باندې چې خامخا به لمونځ ورباندې کوي حتی که بیا چیرې نه کېدو او بیخي یې نه کوو نه منله یا بیا دغه پلار او دغه مشر ورور ته په دغه کور کې استوګنه دا حرام داسې کوي بیا به له دغه کوره څخه دا پلار اجرت کوي بیا به له دغه کوره څخه دا مشر ورور اجرت کوي ځکه د تا په کور کې د الله نافرماني کېږي په دغه کور باندې چې د تا په کور کې د الله نافرماني کېږي د الله عظیمه فریضه ده چې لمونځ ده هغه قضا کېږي په دې باندې د الله رب العزت قهر د الله غضب په دې کور باندې اوري نو ته له دې کوره څخه خپل ځان وباسه. که تا چیرې له دغه کوره څخه ځان ونه ایست او په دې کور کې د ګډه استوګنه ورسره کوله د قیامت په ورځ به الله رب العزت چې په کوم عذاب باندې الله دی اخته کوي الله به تا هم ورسره په هغه عذاب باندې اخته کوي. نو محترمو مسلمانانو دا لمونځ دا یو داسې معمولي فریضه نه ده. نن موږ او تاسې له لمانځه څخه ملنډې جوړې کړي دي که یې وکاو ویې کاو که یې نه وکاو پروا هم نه لري. که له ده سره ټیم و دی به لمونځ کوي که ټیم نه و لمونځ به نه کوي که په کاروبار باندې اخته و لمونځ به نه کوي که یې کاروبار نه و بیا به لمونځ کوي که میلمه ورته راغلی وي بیا به لمونځ نه کوي که میلمه نه و بیا به د جماعت ته راځي بیا به لمونځ کوي. حالانکه دا له اسلامه سره دا له دینه سره دا له خدای سره دا له رسول سره اخلاص دغته نه ویل کېږي. له خدای سره له دین سره له خپل قرآن سره اخلاص دا ده چې تر هر شي به تا ته د الله حکم چې کوم د هغه مقبول وي هغه به مخته وي.